پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله کله یو سړی د خلکو د خندا د پاره خبرې کوي، چپ رپ گایش درواغ سره جوړي د خلکو د خندا د پاره. دی پتا نه دی خدای عام خبره د نو سدي سبا د خبره خونه ده. د الله رسول فرمایي دی و جهنم ته دومره لاندې ورلسي لکه د اسمانه ستر مځکې څو لاره د 1500 کاله لار ده. د الله رسول فرمایي دی پر دې خبره و جهنم ته دومره لاندې ورلسي. څه پروا لري چې شدی یو مجلس دی ومې کوي، یو مجلس دی ومې کوي. دا بل یو چا یو کلیپ راواستوي، شاعر دی الکو کښنه الکو اشعار ویل بیا ویل ول پروردگار غږ می درځي کیا. د شعرونه وایي په شعر کې وایي پروردگار غږ می درځي کیا. الله څکه یار ته الله رب العزت ته وایي زما غږ تعالی درځي. دا خو ازمشت عامه خبره باچا او صدر او وزیر اعظم او پلانای او پلانای موږ به دا خبرې کولې چې زما غږ تر تا د رسیږي کیا و الله ته وایي و الله څومره و د خدای خیر شاعر یم او ست دې خبرې ته اندازه ولګوه د په شعرو کې د ایمان اخلاصیږي سړی د ایمان. نو معاذ بن جبل بیا پیغمبر اسلام فرمایي څوک به داسې مجلسونه کوي چې دی وایي یاره ما نو څه وویل خو عامه ګپه مې وکړله، عامه ګپه مې وکړله. د الله رسول فرمایي دی به الله و جهنم ته دومره لاندې ورلکي لکه د اسمانه ستر مځکې څو لاره ده د غومره بیا الله په جهنم کې نور ایلکي. د الله رسول فرمایي وایي کوم سړی چې د خلکو د خندېدو دپاره ګپې کوي مجلسونه پر هغه پر دغه ناولد د خبرې درواغ او دا د الله رسول فرمایي دې سړی له دې هلاکت وي تباهي وي تباهي وي تباهي. درې واره د الله رسول فرمایي برباد دی برباد دی برباد دی. د الله رسول فرمایي تباهي ده تباهي ده تباهي د هغه چا د پاره چې دی د خلکو د خندېدو د پاره ګپې کوي یوه خوا او بله خوا ته وروره درواغو رښتیا سره راټول کړي. دا د الله رسول فرمایي زما او ستا ودونه زما او ستا بانډارونه زما او ستا مجلسونه بغیر د دې خبرو پوره کېږي. روایتو کې راځي یو صحابي وفات شو، چې وفات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازه سوه کفن سو او مطلب دفن سلو. نو چې کله پیغمبر سن جنازې لمونځ ورکړي بیا دی پټ کوي او دوه موابه سوي یو صحابي ول ماشاء الله ولاړې جنت لره د جنت مبارک سي. د الله رسول ورته تا څه وویل؟ ول یا رسول الله مال مبارکي د جنت ورته وایم پر ایمان مړ سو پر اسلام مړ سو تا د جنازې لمونځ ورکړي. د الله رسول ورته وفرمیل ته څه په خبرې کې یو لا یعنی خبره بې ځایه خبره تر خولې وتلې وه نو بیا خو نو د جنت مبارکي نه سوله. ته څه په خبرې کې تر خولې لا یعنی خبره دا زما ستا ټول ژوند لا یعنی دی بې مقصده بې غرضه بې ځایه دی زموږ ټول مجلسونه څه معلومه دا یو صحابي پیغمبر علیه السلام د جنازې لمونځ ورکوي او دا خبره بیا ورسره کوي. قبر ته ولاړ کې لا یعنی خبره کړې وله نو بیا به څه چمپه کوو. زما او ستا ژوند چې ټوټل د دې خبرو سره دی. زه په دا خپلو خبرو ما ته څوک وایي یاره مولوي صاحب عمل نور باندې کوي ته څه کوې؟ زه هم یاره یو خو زما ژوند هغه دی نو زه څه چم وکړم؟ صحیح شو زه به څه چم وکړم؟ بله خبره دا ده کم سې کم دومره پته خو چاته ولګېږي چې بیان واوري یو عمل په ما کې سته یا په تا کې زه کتاب وګورم ته له ما واورې نو مخکې ما ورته هغه کارونه ډېر کول هغه خبره د کفر و نو به ما ورته په آینده کې د هغه څه خیال وساتو. یا کفر نو ما ستا په فکر عامه خبره وه هغه ګناه کبیره و نو به موږ وایو او دا خو ګناه کبیره ده کم سې کم د توبې توفیق به الله راکړي دا زما د بیانو به دا شی سي. بیا که نور نو زه یو حدیث سارمال شیرومه نو زه بیخي په سوو نه په زرو که درته وایم د ورځې به یو لک دوه لک کسان کې ګوري زه وایم یاره یو سړی ووایي صلی الله علیه و آله وسلم دا زما دپاره کافي ده. او د الله رسول فرمایي چې کله زما نوم ولیکل سو د هغه سره ولیکل صلی الله علیه و آله وسلم دا صدقه جاریه ده. تر څو دا لیکلي دي ثوابونه مسلسل ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. نو کم سې کم انسانانو خبرومه چې دا خو ډېره غټه ګناه ده دا کفر دی دا منافقت دی دا د اسلام وتل دی نو به یو سړی په پوه سي او په آینده کې به نه کوم هغوی زما دا خیال نو د الله رسول فرمایي
وای داسې هغه خلک چې دوی خلک خندوي دروغ ورته وایي د خلکو د خندا دپاره د کم رقم خبرې جوړوي تباهي ده تباهي ده تباهي ده د داسې خلکو دپاره 3 واره د الله رسول وفرمیل 3 واره صحیح سلوک